سلامونه ګران لیدونکو، هیله ده ټول به روغ جوړ خوشحاله صحتمند وي. ورځې شپې به په تاسو باندې په خوشحالیو باندې تېرېږي. د خپرونو پر دوام باندې دا ځل زموږ سره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بریدګر بیټسمین حضرت زازی دی. هیله ده خپرونه تر پایه راسره وګوري او له دغې لنډې مرکې ډېر زیات خوند واخلي. زازی صاحب هرکلی ستړي مه شئ. مننه، خیر اوسئ. کور ودان تاسو زحمت الله سره تفصیل ته راغلی ټولې تاسو ژوندی اوسئ. زازی صاحب پیل کې له لوبډلې یو څه لرې پاتې شوي، د تمریناتو په باره کې راته ووایه. تمرینات په څنګه روان دي بیرته د لوبډلې لپاره؟ خپل تمرینات روژه ده، روژه کې ما خپل 2 ساعته 2 ساعته 3 ساعته تمرینات کوم. تکنیک هم ډېره توجه ورکړو تر څو بېرته د ټیم کوم معیار چې دی د هغه معیار مطابق خپل ځان بېرته برابر کړو، بېرته خپل ټیم ته راشو. دلته په کور دننه بعضې سیالۍ ترسره شوې، په هغو کې ونه لوبېدې، لکه د کمال خان بند په ویاړ. خپله نه غوښتل چې په دې سیالۍ کې ولوبېدې؟ نه، کابل کې چې کومه سیالۍ وشوه هغې کې ولوبېدم. نور سیالۍ کې چې زما سره مصروفیت و، زه کابل ښار کې نه وم، بل ولایت ته لاړم. هغې له وجې ما له کرکټ بورډ نه غوښتنه وکړه چې زه دغو سیالیو ته نه شم وتلی، نو زما ځای تر څو بل هلک ته چانس ورکړي. بېرته مو تمریناتو باندې څومره خواري پیل کړې ده تر څو د یو اوپنر په حیث په T20 کرکټ کې بېرته خپل ځای ونیسئ؟ خواري خو مخکې هم کوله، خو کله کله بختیاري کوي، کله کله بختیاري نه کوي. نو دا ځل هم انشاءالله خواري ډېره کړې. شپږیزې ته مو پوره امادګي نیولې له خیره سره چې شپږیزه کې بېرته خپل ځان بیا ثابت کړو، بېرته کوم ځای چې لرم، کوم مقام چې لرم، هغه مقام کې بېرته پاتې شم او مقام بېرته خپل کړم. کوم وختونو کې تمرینات کې په اوس وخت کابل کې تمرینات کوي که نه نورو ولایتو کې؟ نه، کابل کې کوو. په دې چې زه خپل د کابل کې ژوند کوم، نه کابل کې تمرینات کوم. د 3 بجو نه نیولې تر 5 پورې زه تمرینات کوم. د آیرلنډ پر وړاندې ډېره خوندوره لوبه ترسره کړې وه. د اوسني تمرینات چې کوئ، فکر کوئ چې بیرته به هماغسې توپوهنه یو ځل بیا خپل مینوالو لپاره وکوئ او هغه وخت به ور بیا راتازه کړئ، کوم چې یو سل شپېته بره منډې ترلاسه شوي وي؟ انشاءالله په حالان کې هغه وخت تمرینات هم کول، خواري هم ډېره کول او اوس هم چې خواري به چنده کړې ده او آینده به انشاءالله د هغوی نه ښه انینګزونه کوو، هغه نه به ښه ویاړونه افغانستان ته راوړو. د کومې لوبډلې پر وړاندې مو لوبېدنه ارمان دی چې د دې لوبډلې پر وړاندې ولوبېږم او هماغسې توپوهنه ترسره کړم کومه مې چې د آیرلنډ پر وړاندې ترسره کړې؟ البته هر یو لوبغاړی شوق لري، یو انتخاب لري چې د یو لوبډلې خلاف دی، کومه لوبډلې چې د خوښېږي هغې خلاف دی ښه وځلېږي. زما ارمان دی چې زه پاکستان خلاف ودرېږم او د پاکستان خلاف زه څخه لوبه وکړم. د پاکستان خلاف یو ځای فکر کوم یوه صحنه راځي، توپوونکي ته شاهین افریدي ته ممکن داسې ویل شوي دي، هغه نو تا ویلي دي؟ هغه چې ورلډ کپ کې زموږ هغوی سره تمریناتي سیالۍ وه او ورمپ میچ و. د کرکټ خو اصول دي چې تر څو د باونډرۍ نه ته دننه شي، پړي نه دننه شي، بیا یا دوست نوم وپېژندل کېږي. لوبه کې خو عموما د بیټسمین او د بالر ترڅمنځ خو لفظي شخړې ډېر راځي. نو هغه هلته 2-3 خبرې وکړې، ما ورته 2-3 خبرې وکړې. نو هغه عکس العمل کې ما دغه لاس ورته وښودل، نو هغه له وجې خلک چې بس هغه نه کلیپونه جوړ کړل، هغه کلیپ یې مشهوره کړه. او کله چې داسې مسله رامنځته کېږي د هېواد لپاره ستاسو احساسات څه ډول دي په زړه کې په وجود کې؟ نو البته هېواد سره خو هر څوک مینه لري، بې اندازې مینه لري. نو کله چې موږ میدان ته ښکته کېږو زموږ په زړه کې صرف همدغه یو ارمان دی چې کوم مملکتونه یا کوم هېوادونه چې کرکټ کې هغوی ډېر پرمختګ کړی دی هغوی ته موږ ماتې وکړو، هغوی نه موږ سیالۍ وګټو او هغوی باندې موږ بری ترلاسه کړو. زازی صاحب، د کوم توپوونکي پر وړاندې لا تر اوسه هم څه ستونزه لرئ چې هغه توپوونکی سم نشي لوبولی؟ البته ستونزې خو هر یو بیټسمین لري، دغسې بیټسمین نشته اوسه پورې چې هغه ستونزه ونه لري، یا سپینر نه یا سلو نه یا هغه نه. نو هغه ستونزو باندې کار کوو. نو فعلال اوس الحمدلله داسې کومه ستونزه نه لرم چې کوم بالر ماته مشکل جوړ کړي په دې چې ما هغه باندې خواري کړې ده. تېره سیالۍ کې همدلته کابل کې دا سیالۍ پیل شوې دي، په چټک توپ اچوونکي باندې ما ستاسو شپږیزې ننداره کړې وه، کنه ډېره په زړه پورې شپږیزې مو ووهلې. شپږیزې دا خو اسانه خبره نه ده، نو دا وړه خبره نه، دومره اسانه کار دی چې خلکو ته نظر ښکاري. دا چې دی مثلا دا یو چانس وي، نو چې هغه وخت ما ته چانس برابر شو، هغه چانس نه ما موقع واخیسته، څنګه چې ما شپږیزې نه ما موقع واخیسته، یو سل 2 نه سوځېدلې منډو نه ما موقع واخیسته، هغه زما ورځې وي. نو دا ورځې چې دي کال کې یو ور راځي، 5 کالو کې یو ور راځي، 10 کالو کې یو ور راځي. کومه خواري چې مونږ کوو نو انشاءالله هغه رنګ بېرته بیا راوړي، شاید آینده کالونو کې بېرته هغه ریکارډ بېرته خپل په نوم کړو، هغه ریکارډ بېرته تازه کړو. نو هغه د قسمت
خبرې کرکټ چې دی ټول د قسمت خبره ټول چانس لري چې موقع په لاس درغله نو مخکې نه سړی استفاده وکړي په وروستۍ کې هغه څوک چې ستا غږ اوري همداشان ګوري دي د مینوال هغه څوک چې منتظر دي ستا مینوال دي خاص مینوال دي څومره ډاډ ورکوي چې کار راتلونکي کې چیرې سیالۍ برابرېږي انشاءالله د افغانستان په لوبډله کې به ستا نوم راځي انشاءالله پوره خواریم کړی پوره امید لرو له خیره سره زه چې ټیم نه ډراپ شوی نه یم زما چې وسل ما فټنس مسله او فټنس ټیسټ مې فیل کړی انشاءالله فټنس ټیسټ چې پاس هم له خیره زه بېرته ټیم ته راځم څنګه چې مخکې وم هغه نه به انشاءالله آینده میچونو کې له هغه نه یو کړو 10,000 نور به ډېره مننه عزازي صاحب هلته ستاسو لوبه هم پیلېږي کور مو ودان چې سره له ډېرو مصروفیتونو مو مننه تاسو نه هم کور ودان چې موږ هم دا وکړو ډېره مننه ګران لیدونکو خپرونه کې زموږ سره و د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې اوپنر لوبغاړی هغه هم بریدګر لوبغاړی حضرت زازی هیله ده له ده خبرو همداشان د په ټوله کې به مو له مرکې خوند اخیست تر بیا هم ستاسو په درانه چوپړ کې راځو موږ ته اجازه راکړئ لوی الله ممل ښه وختونه